بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو درنو اوریدونکو د کرنې او مالدارۍ خپرونې علاقمندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمه ده چې ټول به راترک روغ خوښ خوشحاله او د ژوند په چارو کې به برلاسي واوسیږئ. تیره یوه اونۍ به په تاسې په خیر او خوشحالۍ سره ترسره شوې وي. محمد شریف همت درته د کرنې او مالدارۍ له خپرونې سره حاضر شوی یم. تمه ده چې دغه خپرونه را سره تر پایه واورئ او ستاسې د خوښې وړ وګرځي. د نن خپرونې موضوع مو ده د بادرنګو کرنه او اقتصادي اهمیت. بادرنګ د نړۍ او افغانستان په کچه له هغو مهمو او مشهورو سبزیجاتو څخه دی چې د خلکو په ورځني خوراک کې ځانګړی ځای لري. بادرنګ عموماً په تازه ډول د سلاد، ماستو او نورو خوړو ترڅنګ کارول کیږي او د اچار په جوړولو کې هم ترې پراخه استفاده کیږي. د بادرنګو کرنه د دې ترڅنګ چې د خلکو د خوراکي اړتیاو یوه برخه پوره کوي، د بزګرانو لپاره د عاید یوه مهمه سرچینه هم ده. بادرنګ نسبتاً ژر وده کوي او د ډیرو نورو کرنیزو محصولاتو پر پرتله په لنډه موده کې حاصل ورکوي. له همدې امله هغه بزګران چې غواړي په لږه موده کې خپل کرنیز عاید ترلاسه کړي، د بادرنګو کرنې ته ډیره پاملرنه کوي. که د بادرنګو کرنه د مناسب اقلیم، ښه تخم، حاصلخیزې خاورې، منظمې اوبه، مناسبې سرې او د ناروغیو او آفتونو د کنټرول له اصولو سره سمه ترسره شي، د ښه او با کیفیته حاصل زمینه برابروي. بادرنګ د افغانستان په کرنه او اقتصاد کې څه اهمیت لري؟ د بادرنګو د کرلو لپاره کوم اقلیم او سیمې مناسب دي؟ د بادرنګو د کرلو مناسب وخت کوم دی؟ د بادرنګو لپاره مناسبه خاوره باید کومې ځانګړتیاوې ولري؟ د تخمونو د انتخاب پر مهال کومو ټکو ته باید پام وشي؟ د بادرنګو تخمونه په مستقیمه ځمکه کې د تخمونو د کرلو لپاره مناسب ژوروالی او واټن څومره دی؟ د بادرنګو بوټي د اوبو له پلوه څومره اړتیا لري؟ د اوبه کولو پر مهال کومې عامې تېروتنې دي چې باید ونشي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو له ډېر قدرمن متخصص هارون صالحي صاحب څخه کړي دي او هغې راته ځوابونه ویلي دي. په لومړۍ برخه کې همدغه مرکه اورو. صالحي صاحب محترم، تاسې خپرونې ته ښه راغلاست، ستړي مشئ. ټولو درنو اورېدونکو ته له زړه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول روغ جوړ او د الله تعالی په فضل د روغتیا جامې په تن وي. زه هارون صالحي یم، د شنو خونو د سبزیجاتو ترویج متخصص او اړم چې نن ستاسو په خدمت کې یم. ډیره مننه صالحي صاحب محترم. لکه څنګه چې اوریدونکي په دې پوهیږي چې موږ نن د بادرنګو په کرنه او اقتصادي اهمیت باندې مرکه لرو او دلته به سره موږ به پوښتنې کوو، تاسې به ځوابونه وایئ. که راشو له دې پوښتنې نن خپرونه پیل کړو چې بادرنګ د افغانستان په کرنه او اقتصاد کې څه اهمیت لري. ډېرې ښې پوښتنې ته مې اشاره وکړله. بادرنګ د افغانستان له مهمو سبزیجاتو څخه دی او د کورني مصرف ترڅنګ ښه سوداګریز ارزښت هم لري. د دې نبات د ودې دوره نسبتا لنډ ده، نو کروندګر کولی شي په مناسب موسم کې ژر حاصل ترلاسه کړي او بادرنګ د کروندګر لپاره د عاید، د کار د فرصتونو او د سبزیجاتو د بازار د پیاوړتیا له پلوه مهم رول لري. که تولید، بسته‌بندي او د بازار موندنې ښه مدیریت شي، د بادرنګو کرنه د کروندګر اقتصاد عاید لوړوي. صالحي صاحب محترم، په افغانستان کې کومې سیمې او که ووایو کوم اقلیم د بادرنګو د کرنې لپاره تر ټولو مناسب دی؟ هغه اقلیم او هغه سیمه چې نسبتا نورو سیمو او بل اقلیم ته د بادرنګ د تولید په برخه کې، د کرنې په برخه کې ښه شرایط پکې مساعد دي. بادرنګ د تود او معتدل اقلیم نبات دی او له یخنۍ سره حساس دی. د ودې لپاره شاوخوا 20 تر 10 درجې سانتیګراد تودوخه مناسبه ده. په افغانستان کې هغه سیمې مناسب دي چې تود موسم، کافي اوبه او د حاصلخیزه ځمکه وي او ښه اوبه ولري.
مثلا دا په دې معنا نه چې ښه اوبه ولري، بعضې ځایونه دي زیرکشۍ ته ضرورت یې هسې نه چې دا هغه سیمه بیخي اوبه پکې زیاتې وي او جبازار یې هلته موږ ونشو کولی چې بادرنګ وکړو. هغه سیمې کې چې مثلا ښې اوبه لري مناسبې ولري. او بل په ننګرهار کې، لغمان کې، کونړ، کندهار، هلمند، بلخ، کندوز، تخار او ورته اقلیمي سیمې ځینې برخې د موسم او د اوبو د شرایطو له مخې د بادرنګ لپاره مناسبې دي. نو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه صالح صاحب محترم، هغه سیمې مو هم یاد کړې او ترڅنګ مو د تود او ګرم اقلیم یادونه وکړله. که ووایو صالح صاحب محترم، کروندګر باید بادرنګ د کال په کوم وخت کې وکري، هغه وخت چې د کرنې لپاره برابر دی او کولی شي کروندګر په هغه کې ډېره ګټه ترلاسه کړي؟ د موږ تاسو بس فعلا د آزاد ساحو لپاره ده. نو په شنو خونو کې اصلا فرق نه لري، خو بیا هم آزاد ساحې ته چې راشي د کرلو وخت د سیمې له اقلیم سره تړاو لري. په عمومي ډول بادرنګ هغه وخت باید په آزاد ځمکه کې وکرل شي چې د فصلینې یخ خطر ختم شي. ځکه موږ تاسو افغانستان چې د درې اقلیمو هغه د چې معتدل ده، سوړ ده، متوسط ده، نو باید د فصلینې یخ خطر ختم شي او د خاورې تودوخه لږ تر لږه شاوخوا د 15 تر 18 درجې سانتیګراد ته رسیدلې وي. په ګرمو سیمو کې کرنه مخکې ترسره کېدای شي، خو په سړو او لوړو سیمو کې باید تر مناسبې تودوخې پورې انتظار شي. او ځکه انتظار شي چې کله سړه هوا ختم شي، بال سړې له هوا له ختمېدو څخه چې کله چې موږ مخکې یادوري وکوله چې د خاورې تودوخه لږ تر لږه شاوخوا 15 تر 18 درجې سانتیګراد پورې ورسیږي، باید موږ تاسو په آزاد ساحې کې کرنې ته هغه ورکړو، شروع وکړو. صالح صاحب محترم، موږ د کال دغه موسم یادونه وکړه چې باید بادرنګ په هغې کې وکرل شي. اقلیم مو هم یاد که، هغه مشخص سیمې مو هم د افغانستان یاد کړې. دلته یو بل څه د اقلیم سره چې تر ډېره نږدې رابطه لري یا د سبزیجاتو لپاره تر ډېره مهمه ده، که ووایو په ټوله کې د نباتاتو لپاره د بادرنګو لپاره مناسبه خاوره باید څه ډول وي؟ هغه د خاورې کیفیت یا که ووایو خاوره له څو اړخونو باید څه شکل ولري یا څه ډول وي باید؟ ډېرې ښې پوښتنې ته مې اشاره وکړه، ځکه د افغانستان خصوصا په هر ولایت کې مختلفې خاورې دي او مختلف ځایونه دي. نو بادرنګ په نرمه حاصلخیزه کې او ښه اوبه لرونکې خاوره کې ښه وده کوي. خاوره باید د عضوي مواد ولري او اوبه پکې ودرېږي. د خاورې مناسب pH عموما شاوخوا له 6 نه تر 7 پورې دی. زما سپارښتنه دا ده چې کروندګرو ته چې د کرلو مخکې د خاورې ازموینه باید ترسره شي، ځکه که چېرې دوی د خاورې ازموینه ترسره نشي او په بعضو ولایتو کې دوی مخکې له دې چې د خاورې ازموینه ترسره شوي وي، هغه خاوره به مناسبه د بادرنګ ونیوي او دوی به هلته تخمونه واخلي، سرې به واخلي، نور مصارف به وکړي، اما بیا کشت به وکړي، نتیجه به ورنه کړي. نو دې کې مشکل دا ده چې د دې تخم به هم با کیفیت وي او کومه سره کوم نور مواد چې اخیستلي هم کیفیت لري، خو متاسفانه چې دی خاوره به مناسبه نه وي او ښه نتیجه نه ورکوي. نو مخکې ما هم یادوري وکوله چې کروندګرو ته د موږ سپارښتنه دا ده چې د کرلو نه مخکې باید د خاورې ازموینه وکړي، څو معلومه شي چې کوم غذایي عناصر کم دي او د سرې د اړتیا مطابق، یعنی د خاورې مطابق هغه سره چې کوم ورته ضرورت ته استعمال شي. ډېره مننه. یو بل څه چې ډېر مهم دي هغه تخم دی. صالح صاحب محترم، د بادرنګو د تخمونو د انتخاب پر مهال کروندګر باید کومو مهمو ټکو ته اشاره وکړي تر څو آینده له پښیمانۍ سره مخامخ نه شي او یا خدای نخواسته تاواني نه شي؟ ډېرې ښې پوښتنې ته مې اشاره وکړه، ځکه د موږ کروندګر بعضې وخت سرمایه‌ګذاري کوي او غواړي چې په تجارتي شکل که یو چیرې ځمکه ونیسي هلته په تجارتي شکل کرنه وکوي. نو متاسفانه چې بعضې مشکلات شته او بعضې شرکتونه دي یا بعضې دکاندارونه دي غواړي چې سرمایه‌ګذاري وکړي او ډېر مصرف وکړي او له هغه څخه ښه تخمونه نه اخلي. نو باید دې هغه ته ډېره توجه وکړي د تخمونو د انتخاب په وخت کې یا د اخیستلو په وخت کې. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تخم باید تصدیق شوی وي، باید تصدیق وي، له یوې د معتبره سرچینې څخه باید تصدیق شوی وي. او بل موضوع دا ده، دویم دا چې باید سالمه وي او د باوري سرچینو څخه باید واخیستل شي، نه چې داسې یو شرکت وي یا داسې یو دکان وي چې په اطراف یا کلي کې او دوی د له هغه څخه واخلي، هغه معلوم نه ده چې دا تخم آیا شاید اکسپایر شوي دا څه رقم ده. باید له باوري سرچینو څخه دا واخیستل شي، باید د سیمې له اقلیم سره مناسب رقم انتخاب شي. یعنی هغه تخمونه هلته خپله دغه کله چې تخم اخیستل کېږي د تخم د پوښ شاته هغه موضوعات ټول ذکر شوي چې دا په کومه اقلیم کې مناسب ده. د ناروغیو پر وړاندې باید مقاومت ولري او د بازار د غوښتنې سره برابر وي. یعنی مطلب دا ده چې
موږ تاسو مثلا بعضې بادرنګ دي خصوصا چې د افغانستان خلک هم خوښوي ډېر باید داسې تازه او نرم وي چې موږ تاسو په سلاد کې استفاده کوو او په اچار کې استفاده کوو. داسې یو شی وانخلو چې هغه د موږ تاسو د خوښې د بازار نه یا موږ تاسو یو بل ورایټي وخلو چې اصلا نه هلته خلک هېڅ ورته دې ته تقاضا د خلکو نه وي او موږ تاسو هغه ورایټي انتخاب کوو. نو باید د بازار د غوښتنې سره سم برابر انتخاب شي. د تخم د ټوکېدنې یا د شنه کېدنې فیصدي باید په نظر کې ونیول شي. د تولید نیټه او د بسته‌بندۍ معلومات هم باید وټاکل شي. ارزان او کم کیفیت تخم باید وانخیستل شي ځکه په پای کې د حاصل او د عاید د کمې دو سبب ګرځي. صالح صاحب محترم، ستاسې په نظر بادرنګ باید مستقیم په ځمکه کې وکرل شي که لومړی نیالګی جوړ شي او هغه جوړ شوی نیالګی بیا بلې ځمکې ته انتقال شي او هلته وکرل شي؟ د مختلفو طریقو څخه موږ کار استفاده کولی شو ځکه دا موضوع د آزاد ساحې ده. نو د آزاد ساحې له مختلفو طریقو څخه استفاده کوي شو او نظر ته اقلیم نظر ته ساحې پورې فرق لري. خو بیا هم په هر صورت دواړه طریقې ممکنې دي. په ګرمو سیمو کې کولی شي په مستقیمه کرنه اسانه ده او مناسبه ده ځکه مثلا لکه قندار ده، لغمان ده، جلبات ده. ځکه دلته هوا ګرمه ده، موږ تاسو کولی شي په مستقیمه کرنه وکړو. ولې بعضې سیمې دي چې معتدلې ده، یخې دي، خو په سړو سیمو کې د نیالګیو تولید ښه انتخاب ده. ځکه دلته که موږ تاسو دلته په تمه کېږو چې ولې دلته اوس هوا ګرمه شي بال هغس که موږ تاسو په مستقیمه کرنه وکړو ځکه هغه وخت بیا لنډېږي، موږ تاسو ته زمینه نه مساعده کېږي چې هغه حاصل ښه ترلاسه کړو. نو مخکې له دې څخه چې مثلا د ثور میاشته هوا ګرمیږي ورو مخکې له دې څخه چې موږ مستقیمه کرنه د ثور میاشتې کوو، مخکې له دې څخه باید د حمل څخه مخکې د حمل په اول باندې موږ تاسو یو وړکۍ نرسري جوړه کړو یا د شنې خونې په داخل کې موږ تاسو اول په مستقیمه کرنه هلته وکړو. کله چې زمینه آزاد ساحې ته یعنې د ثور په میاشت کې برابره شو، هوا ګرمه شو، لکه چې مخکې موږ یادوري وکړله چې له 15 تر 18 درجو پورې د خاورې درجې سانتیګراد د خاورې تودوخه ګرمه شي، بال هغه بیا موږ تاسو کولی شو چې هغه تقریبا په نرسرۍ کې یا په شنې خونې کې ته 15 تر 15 درجو پورې 40 تر 15 ورځو پورې هغه ورځې هلته مرحلې پې تېرې شي. نو بیا موږ تاسو کولی شو چې اصلي بستر هغه آزاد ساحې ته دا انتقال کړو اول ته وکړو. خو البته هم بیا هم فکر وي چې البته د بادرنګ د ریښو له پلوه حساس نبات دی. نو د نیالګیو د انتقال پر مهال باید ریښې زیانمنې نه شي او ډېر په هغه خاص طریقې سره انتقال شي اصلي بستر ته یا ساحې ته. د بادرنګو د تخم د کرلو مناسبه هغه ژوروالی باندې خبره وکړو، د بوټو ترمنځ په واټن باندې خبره وکړو. ژوروالی باید څومره وي او دغه د بوټو ترمنځ واټن باید څومره اندازه ولري؟ ډېرې مهمې پوښتنې ته مې اشاره وکوله ځکه بعضې د حقیقینو څخه موږ خبرېږو چې هغه با کیفیته تخم هم اخلي او خپله سرمایه‌ګذاري هم کوي. خو کله چې کرنه وکړي چې ولا وایي چې ولا یو تخم راختلی و یا راختلی نه و یا یې بیخي نتیجه ورنه کړه یا مثلا د قطارونو ترمنځ چې راشي ولا ځکه د قطارونو ترمنځ فاصله او د نبات ترمنځ فاصله او د پشتو ترمنځ فاصله دا د نبات په تولید باندې ډېره مثبت اغېزه لري. نو په هر صورت را باشو موږ تاسو د بادرنګ د تخم ژوروالی ته بادرنګ موږ د بادرنګ د تخم ژوروالی کله چې موږ تاسو مستقیم یا اصلي بستر ته یا فرعي بستر ته یا نرسري ته موږ تاسو کرو باید له 2 څخه تر 3 سانتي پورې ژور ورکرل شي او سره له دې باید موږ تاسو یا له شګلنې خاورې څخه له شګې څخه استفاده وکړو چې کله تخم موږ تاسو 2 تر 3 سانتي متره ژور وکړه په سر مازه شګه واچو چې دا په اسانۍ سره تیغ وهنه وکړي. که چیرې موږ تاسو خاوره وشي هغه په سر اوبه واچو نو دا خاوره باعث دي چې کلکېږي او تخم بیا نه راشین کېږي. او دویمه دا چې د بوټو ترمنځ لکه مخکې چې ما یادوري وکړله چې د بوټو ترمنځ فاصله او د قطارونو ترمنځ او د پشتو ترمنځ فاصله د نبات په تولید باندې ډېر هم منفي هم مثبت تاثیر لري. که چیرې موږ تاسو مناسب د قطار ترمنځ فاصله او د بوټو ترمنځ فاصله او د پشتو ترمنځ فاصله په نظر کې ونیسو نو د موږ په تولید باندې مثبت اغېزه ولري. د بوټو ترمنځ شاوخوا تقریبا له 10 څخه تر 15 سانتي متره او د قطارونو ترمنځ له 40 څخه تر 15 سانتي متره پورې او د پشتو عرض باید له 90 تر 80 سانتي متره پورې وي او د پشتو ترمنځ فاصله یعنی د یوې پشتې د بلې پشتې ترمنځ فاصله د 80 سانتي تر 60 سانتي متره یعنی د 80 سانتي تر 1 متره پورې باید واټن ولري. او که چیرې موږ تاسو دغه لکه مخکې چې یادوري وکړه چې د پشتو عرض باید له 90 سانتي پورې وي، دا په دې معنی څومره چې خاوره زیاته وي نو غذایي مواد پکې زیات وي او په تولید باندې مثبت تاثیر لري. او دغه د قطارونو ترمنځ د پشتو ترمنځ چې موږ فاصله ولیده که څومره فاصله ښه مناسب وي
نو دا کولی شي چې په اسانۍ سره موږ تاسو د خپل هاروست وکړو، یعنې حاصل راټول کړو، په اسانۍ سره موږ تاسو مواد انتقال کړو، په اسانۍ سره شاخبوري وکړو، یعنې په اسانۍ سره موږ یو دهقان کولی شي په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي او نبات ته زیان ونه رسوي. له کرنې مخکې کروندګر باید خپله ځمکه څنګه چمتو کړي، هغه چمتوالی باید په کوم شکل وي؟ ډېرې ښې پوښتنې ته مې اشاره وکړه، ځکه بعضې وخت کروندګر دا تقاضا لري او هغه په هر ولایت کې هر ولسوالۍ کې چې اوسېږي خلک تقاضا د بادرنګ لري او متاسفانه چې هلته یا ځمکه یا خاوره مناسب د هغه ساحې نه ده. نو که چېرې د موږ خاوره یا مناسب د بادرنګو د کرلو نه موږ کولی شو چې مخکې له دې څخه چې خاوره مناسب نه کولی شي 40 نه تر 50 سانتي متره په ارتفاع باندې د مکمله خاورې ایسته کړو، هغه کومه مناسب خاوره چې موږ د بادرنګ د کښت لپاره وي هغه خاوره دلته انتقال کړو. او که بیا هم مخکې له دې چې موږ هلته یو څه خاوره مناسب یا یو څه مناسب نه وي، کولی شو چې لومړی باید ځمکه ښه قلبه کړو. کله چې ځمکه قلبه شوه یا نرمه شوله، بیا کولی شو چې موږ زیان رسونکي واښه کوم واښه چې کوم هرزه ګیاو چې هلته دي هغه ایسته کړو، او د ناروغیو کوم نباتات چې ناروغه دي پاتې شوني دي ترې لرې کړو. بیا باید ښه حیواني سره او یا کمپوست استعمال شي. حیواني سره باید موږ هغه مستقیم داسې نه چې کله موږ تاسو حیواني سره مستقیم راوړو هغه صحیح کې واچوي. باید مخکې له دې څخه له 3 تر 6 میاشتې پورې باید په یو ځای کې چې ځای ورته غوج کړو هلته واچول شي او سر یې په پړ شي، بیا چې له 3 تر 6 میاشتو وخت پرې تېر شي هغه راوکاږو او اصلي هغه کروندې ته انتقال کړو. او د اوبو د ایستلو مناسب سیستم هم باید جوړ شي، ځکه د بادرنګ ریښې د اوبو له درېدو سره حساسیت لري، یعنې په هغه ساحو کې باید جوړ نه شي چې هلته اوبه درېدلي وي او موږ مستقیم بادرنګ وکړو، ځکه دلته بعضې د آفتونو یا بعضې امراض بیا دې ته زمینه مساعدېږي، ځکه رطوبت زیاتېږي، دې ته زمینه مساعدېږي چې بادرنګ ښه رشد ونه کړي او میوه ونه نیسي. نو هلته باید موږ اول کوشش وکړو چې باید دې ساحو کې ونه کړو، که چېرې باید موږ یو دهقان نه چې داسې یو ساحه بیا نه لري، تنها داسې یو ساحه لري چې هلته اوبه ولاړې وي، نو باید وکوي چې هلته د زهکسۍ سیستم پلی کړي. دویم تر ټولو مسلکي کار دا دی چې د کرلو مخکې د خاورې ازموینه وشي، باید د خاورې ازموینه وشي. لکه مخکې چې ما یادوري وکړله ډېر مهمه ده، که چېرې حتی یو دانه چې موږ تاسو سبزي کړو، حتی که یو نفر چې رسامي کوي، گرین هاوس جوړوي، باغ جوړوي، نو باید کوم نبات چې هلته کري باید مطابق د هغه باید د خاورې هغه د خاورې ازموینه وشي چې آیا دغه نبات زه دلته کرم آیا دا نتیجه ورکوي که نه، ځکه دا ډېر مهمه ده. هغه یو دهقان به سرمایه‌ګذاري کوي، ډېره لویه سرمایه‌ګذاري به ونه کړي او نتیجه به ورنه کړي، بیا د دهقان په اقتصاد باندې ډېر منفي اغېزه کوي او خلکو ته منفي انګېزه ورکوي هم، او د هغه پر بنسټ سره باید سرې ورکړل شي. یعنې که چېرې موږ تاسو وکولی شو چې هغه خاوره ازموینه وشي او په دې پوه شو چې ولا خاورې کې کوم عناصر یعنې کومه سره کمه ده، د هغه مطابق باید موږ تاسو سره ورکړو یا عناصر ورکړو. درنو اورېدونکو، تاسې د همګړۍ له هوریت راډیو 88.5 FM څخه د کرنې او مالدارۍ خپرونه اورئ. ډېر قدرمن هارون صالحي صاحب را سره دی او زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. صالحي صاحب محترمه، د ځمکې په چمتووالي باندې خبرې وکړي چې په کوم شکل باندې باید ځمکه چمتو شي تر څو یو ښه حاصلخیزه فصل ولرو، زموږ کروندګرو ګټه پکې کړې وي. اوس که دا ووایو چې اوبخور سیستم دا د نباتاتو لپاره بالخصوص د سبزیجاتو لپاره ډېره مهم دی او باید ډېره ښه پاملرنه ورته وشي. بادرنګ د اوبو له پلوه څومره اړتیا لري او د اوبخور مناسب سیستم کوم یو دی چې باید د هغې له مخې بادرنګو ته اوبه ورکول شي؟ ډېرې ښې پوښتنې ته مې اشاره وکړه، ځکه بعضې وخت د موږ دهاقین چې دي اصلا دغه د اوبخور سیستم داسې کوي چې بعضې وخت داسې یو زیاتې اوبه ورکوي چې هغه هم منفي اغېزې پرې کوي، او بعضې وخت ډېره کمې اوبه ورکوي چې هم منفي اغېزې پرې کوي. نو باید موږ په منظم ډول اوبه ورکړو. بادرنګو ته باید منظمې اوبه ورکړو او په ځانګړي ډول د په مختلفو مرحلو کې فرق لري، ځکه په ځانګړي ډول د ګل کولو په مرحله کې، د میوه نیولو په مرحله کې، د میوې د چټکې ودې پر مهال او د اوبو اندازه د هوا د خاورې او د نبات د ودې له مرحلو سره بدلیږي، ځکه بعضې وخت کې هوا به ګرمه وي او موږ تاسو به کم اوبه ورکړو، یا هوا به یخې موږ به اوبه زیات ورکړو. نه، مختلفې مرحلې چې ما درتولې د ګل نیولو په مرحله کې، د میوې نیولو په مرحله کې، د میوې د چټکې ودې په مرحله کې، او د هوا د خاورې هغه هم دلته ډېر مهمه ده، د نبات د ودې له مرحلې سره بدلیږي. هدف دا دی چې خاوره نه ډېره وچه شي او نه پکې اوبه
ودرېږي. یعنې دا معنی چې لکه مخکې ما یادوري وکړه چې بیخي داسې هم نشي چې خاوره مکمله وچه ځکه په نبات باندې هم منفي اغېزه لري. او که چیرې موږ تاسو روزمره اوبه ورکړو یا داسې اوبه ورکړو چې بیخي ډېر ډن شي نو دا هم په نبات باندې منفي اغېزه لري. د رطوبت زیاتی او کله چې رطوبت زیات شي نو مختلف مرضونو باعث ګرځي چې هغه په نبات باندې او منیولو باندې خپل په نبات باندې مستقیمه منفي اغېزه کوي. نو دلته د ما په نظر مناسبه د اوبو سیستم چې د څاڅکو اوبو سیستم ده، یعنی دا ځکه ډېر ښه مناسب ده چې په مساویانه ډول هر نبات ته اوبه رسوي، او بل دا چې د اوبو له ضایعاتو څخه هم مخنیوی کیږي، او بل دا چې اوبه هم په کم اندازه مصرفوي. ډېره مننه صالح صاحب محترم. کروندګر د بادرنګو د اوبه کولو پر مهال کومې عامې تېروتنې کوي چې باید ډډه ورڅخه وشي او له دغه تېروتنو څخه ځان وساتي؟ لکه مخکې چې هم یادوري وکړه همدغه د اوبو موضوع ډېره کروندګر هم په دو موضوع کې ډېره تېروتنه کوي. یوه تېروتنه دا ده چې خاوره ډېره وچه شي او بیا ناڅاپي ډېرې اوبه ورکول شي. بله ستونزه د ځمکې پر مخ د اوبو درېدل دي، همدارنګه د پاڼو پر سر ډېره اوبه شیندل دي د ځینو فنګسي ناروغیو خطر زیاتوي. باید اوبه په منظم ډول د نبات د اړتیا مطابق ورکړل شي. د بادرنګو د ښه حاصل لپاره کومې عضوي او کیمیاوي سرې مناسبې دي چې باید استفاده ورڅخه وشي؟ د بادرنګو د ښه حاصل لپاره مختلف عضوي او کیمیاوي سرې دي، خو دلته مخکې له دې څخه چې موږ په دې بحث وکړو چې کومې سرې باید ورته استفاده شي، متاسفانه چې د موږ تاسو بعضې دهاقین یا بعضې تجاران دي چې خصوصا شنې خونې لري او په ازادو ساحه کې بادرنګ کرومي دي که هندوانه دي. ګوره اوس هم فعلا دغه هندوانه، خربوزه، رومي، اما ظاهري شکل چې ګورو ډېر ښه ښکلی ده او تاسو وایئ چې ولې ډېر خوند کوي. کله چې موږ تاسو کور ته اوس اصلا یا دفتر ته یا کور ته او هغه څخه استفاده وکړو د هغه خوند اصلا هېڅ هغه که هندوانه خوري اصلا د هندوانې خوند پکې نه وي. نو دا متاسفانه چې د موږ تاسو په دې ملک کې بعضې دهاقین چې دي او بعضې تجاران چې دي دلته کیمیاوي سرې دوی بې حده زیات استفاده کوي. نو دغه کیمیاوي سرې باعث دي چې دغه خوند او لذت له بینه وړي. یو مشکل او دویم مشکل دا ده چې موږ تاسو په بدن باندې یعنی په صحت باندې ډېر منفي اغېزه لري، خصوصا هغه ماشومان چې دي په هغو ډېر منفي اغېزه، یا هغه ښځې یا زنانه چې دي چې هغه امیدوارې دي د هغو په هغه ماشوم باندې دغه په هغه خپله د امیدوارۍ په حالت په هغو باندې ډېره منفي اغېزه لري، ځکه دا یو حالت دی ټول هغه دغه مواد چې کیمیاوي موږ ورکوو دغه که بادرنګ دي که میوه ده ټول په زهرو باندې بدلېږي. نو ښه دا ده چې موږ باید وکړو چې ارګانیک مواد استفاده کړو، ارګانیک مواد لکه دغه خپله طبیعي سرې استفاده کړو. نو باید طبیعي سرې استفاده کړو، کمپوست که کار واخلو او بعضې وخت کې موږ ضرورت کېږي چې له کیمیاوي سرو څخه هم استفاده وکړو لکه نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم او ځینې کوچني نور عناصرو ته ورته هم اړتیا لري، خو په مناسب ډول باید استفاده وشي، زیات باید استفاده ونه شي. او که چېرې بعضې هغه څخه موږ لکه نایتروجن څخه که چېرې زیات استفاده وکړو دا بیا پاڼې غټېږي او د میوې په تولید باندې بیا د میوې تولید کموي او پاڼې غټوي. نو باید موږ تاسو که چېرې کیمیاوي سرې ډېر په مناسبه د ضرورت د اړتیا وړ باید اندازه باندې باید استفاده وکړو. او بل دا چې دا کیمیاوي سرې چې ده اصلا دغه خپله د خاورې حاصلخیزي هم کموي او په خاورې باندې ډېر منفي اغېزه لري. صالح صاحب محترم، کله چې بادرنګ ګل وکړي او میوه ونیسي کروندګر باید کومو مهمو ټکو ته ځانګړې پاملرنه وکړي په دغه وخت کې؟ ډېرې مهمې هغه ته مې اشاره وکړه ځکه په دغه وخت کې موږ تاسو هغه زحمتونه چې تقریبا 3 میاشتې 4 میاشتې هغه میستلي او دلته باید ډېر مهمې ټکي ته مې اشاره وکړه. په دې مرحله کې منظم اوبخور باید وکوي، اوبه نه باید ډېرې وي او نه ډېرې کمې وي. لکه مخکې چې اشاره وکړه باید سرې هم منظمې ورکړي، ځکه د کیمیاوي سرو څخه په دې وخت کې باید ډډه وکړي، هغه د ضرورت په وخت کې ورکړي. که چېرې لکه مخکې مې اشاره وکړه کیمیاوي سرې زیاتې ورکړي نو د موږ تاسو په ماشومانو په زنانه باندې، خصوصا په ماشومان او هغه زنانه چې امیدوارې دي په هغو ډېر منفي تاثیر کوي، ځکه دا اصلا ټول په زهرو تبدیلېږي. او د ارګانیک له موادو څخه باید استفاده وشي او ښه هوا جریان ورکړل شي او د آفاتونو او ناروغیو دوامداره څارنه باید په دې وخت کې وشي، ځکه ډېر مهمه ده. په دې وخت کې باید د آفاتونو او د ناروغیو دوامداره څارنه وشي، باید د اوبو او د سرې ناڅاپي کمښت رامنځته نه شي
یعنې داسې هم ونه کوي چې مثلا دې ته هېڅ څه روانه کړي، که کیمیاوي دي او که عضوي دي. همدارنګه باید د ګردافشانۍ لپاره د مچیو او د نورو ګټورو حشراتو څخه ساتنه وشي. بعضې موږ تاسو په دغه وخت کې کله چې میوه ګل ونیسي، بیا هغه کله چې په میوې تبدیلیږي دلته باید ګردافشاني وشي. نو بعضې وخت کې چې دلته ګردافشاني شي باید موږ تاسو هغه مفیده مچۍ دي او که نور ګټور حشرات له هغه څخه باید ساتنه وشي او په دې وخت کې استفاده ترې وشي. ډیره مننه صالح صاحب محترم. د بادرنګو لپاره د جال، تار یا داربست جوړول څه ګټې لري او په دې کې کومې ګټې شته؟ دا اصلا ډېرې مهمې پوښتنې ته مې اشاره وکړه، ځکه اصلا دغه تار چې استفاده کېږي دا موږ په شنو خونو کې زیات استفاده کوو. بل اوس بعضې ملکو څخه دلته هم اوس ترویج شوي چې په آزاد ساحه کې موږ دغه سبزیجات فلزي چې هغه بادرنګ و کدو، مرشدالمه او خپل هم دغه هندوانه او تورایی دغه شان هم په پالیزي کې راځي. نو موږ تاسو هم کولی شو په آزاد شای کې د جال څخه یا د تار څخه استفاده وکړو او دلته پایې کېدو او دا په شکل د چایله وروزو. نو دا جال یا تار چې دا د بادرنګ ته اجازه ورکوي چې عمودي وده وکړي. یعنې موږ کولی شو 2 متره پورې بادرنګ وروزو په عمودي وده باندې. بل دغه کوم بادرنګ چې دا یا بوټی چې دا د امراضو څخه مخنیوی کېږي، د زیاتو اوبو څخه مخنیوی کېږي. د بادرنګ میوه به پاکه وي، به کیفیته وي، ځکه مخکې که چېرې موږ په ځمکې به هغه خپله بوټی پروت او میوه به هم په ځمکې پراته وه، هم به چتله وه، هم به داسې وکړي چې هغه خوند او لذت به هم پکې نه. په دې سره میوه له ځمکې پورته پاتې کېږي، ځکه میوه موږ په شکل د هغې تار باندې یا په جال باندې تربیه کوو، نو میوه هم له ځمکې څخه پورته پاتې کېږي. د هوا جریان به ډېر ښه پکې وي او مخکې به چې وداسې د هوا جریان به پکې کم وه، ځکه ټول بوټي به په ځمکه وه، ما وویل چې د امراض او بل مشکلات به ورسره مخ وه. نو اوس دا ښه ده چې د هوا جریان به هم پکې ښه او د ځینو ناروغیو خطر به هم پکې کم وي، حاصل ټولول به هم اسانه کېږي. ځکه مخکې چې وه مثلا بوټی به د پښو لاندې کېده، نه به د قطار ترمنځ فاصله معلومه وه، نه به د پوشتو ترمنځ، ځکه هر چېرې بوټی ګډ ورپروت وه. اوس په دې کې داسې کېږي چې کرنه هم ډېر ښه یو منظمه سیستم ورته رامنځته کېږي او دهقان په اسانۍ سره کولی شي چې د خپل کود په اسانۍ سره ورکړي هغه، او بل هاروست یعنې ټولول هم په اسانۍ سره د میوې وکوي. او همداسې نور انتقالات چې د ساحې د کروندې په منځ کې په اسانۍ سره دهقان کولی شي چې کروندې ته داخل شي او بیرون ووځي او عموما پاکې او ښه شکل لرونکې به وي. یعنې میوې به ډېر ښه پاکې وي، ځکه د ځمکې څخه به پورته وي. او خو دغه طریقه چې د عموما په شنو خونو کې زیات ترویج ده. اوس شکر الحمدلله چې په افغانستان کې په آزاد ساحې کې په پاليزي نباتاتو کې په آزاد ساحې کې هم دغه د تار یا د جال سیستم نوی ترویج شوی ده. ډېر مننه صالح صاحب محترم. کله شو دې پوښتنې ته چې د بادرنګو تر ټولو مهمې ناروغۍ کومې دي او کروندګر یې څه ډول پیژندلی شي؟ د دې د پیژندنې لپاره کومې نښې شته ده چې باید کروندګر یې وپیژني چې بادرنګ په دغه ناروغۍ باندې اخته شوي دي؟ د بادرنګو ناروغۍ خو ډېرې دي، خو هغه مهمې چې موږ تاسو ته یادوري وکړو او چې دلته موږ د حقیقي ملاس پیګروانو سره دي او د بعضو مشکلاتو په اساس هم چې رامنځته کېږي، لکه د اوبو د زیات یعنې د اوبو د زیات استعمال په اساس چې هلته رطوبت زیاتېږي او بعضې ناروغۍ رامنځته کېږي، یا د هوا د نه جریان په اساس، یا مثلا بعضې وخت یا شنه خونې کې یا په آزاد ساحې کې هغه پاکوالی هم یعنې د حفظ الصحې نه مراعاتول په اساس رامنځته کېږي. له مهمو ناروغیو څخه د پوډرو میلډو یوه ناروغۍ ده، ډاینو میلډو یوه ناروغۍ ده، د ریښو د خسا کېدلو ناروغۍ دی، فوزرامي مړاوي کېدل دي، د بکتریایي ناروغي دی او د ویروسي ناروغي دی، د پاڼو د سپینې یا ژیړې نښې دي، نسواري داغونه دي، د مړاوي کېدل دي. او دغه ناروغۍ چې موږ نومونه واخیستل، نو دغه لایمې چې د پاڼې به سپینې کېږي یا به ژیړې کېږي، ژیړې نښانې به پکې کېږي، یا به نسواري داغونه رامنځته کېږي، یا به مړاوي کېدل کېږي، مکمل نبات په مړاوی کېږي، د ریښو خسا کېدل به وي او د موزاییکي رنګ به وي. د ناروغۍ له مهمې نښو څخه دي. خو هر ناروغي مختلف ډولونه لري او په مختلفو طریقو سره کولی شو چې وی پیژنو، په مختلفو طریقو سره کولی شو له بینه یې بوځو، که هغه کیمیاوي دي که بیولوژیکي دي. صالح صاحب محترم، که د بادرنګو په بوټو کې ناروغي یا غیر طبیعي نښې ښکاره شي، کروندګر باید لومړی کار چې کوي باید څه وکړي؟ تر ټولو لومړی باید ناروغي ژر تشخیص شي، ځکه د ناروغۍ تشخیص ډېر مهمه ده.
اول باید کوشش وشي ناروغي باید تشخیص شي او ناروغه بوټی له سالمو بوټو څخه باید وکتل شي او جدا شي باید او هغه شاخچې چې مکمل مونږه که چیرې او بوټی مکمل ډیر سخت په ناروغي باندې اخته مکمل کوو شغله بیخه وکړو ویسته کو او که چیرې د کوم نبات چې ده یا کومه سبزی چې دی کوم شاخ یا کومه پاڼه په ناروغي اخته مونږ کوو چې هغه قطع کله منځي بوزو کارونګای باید سم دستی پټکل دوا ونشیندي یعنی سم دستی باید دوا په ونشیندي مخکې له دې چې دوا شیندي اول باید تشخیص شي کومه ناروغي د ناروغي مطابق باید دوا وشیندي یا موضوع دوم که تشخیص راهانه وی باید د کارن له متخصص څخه مشوره واخیستل شي او که اړتیا وي د نبات نمونه لابراتوار ته وړل شي ژر تشخیص د ناروغي د پراخېدو مخه نیول کیږي یعنی ناروغي بیا نور نه هغه کیږي او که چیرې موږ تاسو ما صفرید چې یو نبات نیولای سبب سبب موږ تاسو ټوله کارونده نیسي مخکې له دې چې موږ تاسو ټوله کارونده زیانمنه کی مخکې له دې باید موږ څه وکړو د ناروغي تشخیص کوو د ناروغي ته زر تر زره د مغه مطابق دوا وروړو او سپری کې یا پیوي پاشو چې د ناروغي مخنیوي وشي د موږ تاسو نور کارونده زیانمنه نکړي صالح صاحب محترم کوم آفتونه د بادرنګو بوټو او میوو ته تر ټولو ډیر زیان رسوي کوم وایو هغه آفتونه چې نسبتا نور آفتونو ته ډیر زیانمن واقع کېدلی شي اصلا خو آفتونه نومس کې ښکارېږي چې آفت هر آفت چې هغه ډیر منفي اغیزه کوي خو لکه مخکې چې ما د وري وکړه متاسفانه د موږ بعضې د حقین دي چې هغه د نه حفظ الصحې مراعاتول یا د نه پاملرنې مراعاتول چې هغه دلته ډیر کوم آفتونه یعنی رواج دي او زر منځته راځي هغه د موږ د حقینو د نه بعضې مشکلاتو په اساس بادرنګ کې د سپین مچ د ټرفس کینی او د ځینې ژوندلرونکي حشرات مهم آفتونه دي ځینې د نبات شیره ازبیخي د نبات شیره چې کله وزبیخي هغه نبات خپل ورځ په ورځ هغه بدني وده کمیږي او له بینظي پاڼې کمزوری کیږي او د نبات وده راکموي ځینې آفتونه بیا ویروسي ناروغي له یوې بوټي څخه بل بوټي ته انتقالېږي یعنې بعضې آفتونه چې دي ویروسي حالت لري چې ډیر زر کولی شي په 2-3 ورځو کې چې مکمله کرونده ونیسي ویروسي په شکل د یو بوټي بل بوټي ته انتقال شي نو د آفتونو د ژر تشخیص ډیر مهم دی که هغه چیرې ویروسي وي که نور آفتونه دي نو له دې څخه مخکې چې د موږ مکمله کرونده له بینه لاړه شي موږ زر ته زره باید روزمره باید یو سروې یا تحقیق پکې وکړو چې زموږ موږ هغه ساحې کې وګرځو که کوم نبات د موږ آفت نیولی که هغه ویروسي ده که نور په شکل د هغه باید زر تر زره تحقیق وشي او له منځه وړل شي هغه مرض او که نه د موږ که چیرې موږ د دې مخنیوی ونه کړو نو کولی شو چې د موږ د مکمله کرونده زیانمنه سي د موږ په تولید باندې ډېره منفي اغیزه ولري او کوم تولید یعنی که چیرې امراض ولري کوم نبات یا کوم میوه چې موږ استفاده کوو له هغه څخه شاید صحت هم ډېر سخت زیان ورسوي یعنی ستاسو په وینا باندې کله چې کوم کروندګر په خپله کرونده کې له دغسې پیښې سره مخامخ کېږي نو لومړی د هغې تشخیص مهم دی د هغې نښو نښانو تشخیص مهم دی تر هر څه لومړی لکه مخکې چې ما هم یادورنه وکول اصلا که چیرې موږ تاسو تشخیص یې ونه کوو نو موږ داسې یو دوا ورته استعمال کړو چې هغه یو مرض موږ د بل مرض دوا ورته استعمال کړو اول خو د موږ تاسو کومه مصرف هم چې دوا ته کړه هغه هم ضایع کېږي بل د موږ وخت هم ضایع کېږي بل د موږ کرونده له منځه ځي نو دې څخه چې مخکې باید موږ پوه شو چې په پلاني ساحه کې او د موږ په پلاني خپله مغه ساحه کې دغه نبات یا مړاوی شوی دی یا کوم نښې نښانې د امراض کار مخکې له دې څخه چې موږ تاسو ټوله کرونده ونیسي باید اول نبات تشخیص شي او بل تشخیص که باید هغه ته هغه کوم هغه چې دي هغه باید په نظر کې ورته ونیول شي کوم ضرورتونه چې دي که هغه د دوا نګاس کې دي که نور ضرورتونه دي که هغه کیمیاوي دي که بیولوژیکي دي که هر نګاس کې دي ډېره زیاته مننه د کرنې وزارت ډېر قدرمن متخصص هارون صالحي صاحب چې راغلی موږ سره په خپرونه کې مو برخه واخیستله او زموږ پوښتنو ته مو ځوابونه وویل ډېره مننه له تاسو که هم موږ مننه کوو زموږ خو موخه دا ده چې د کروندګرو ته داسې ګټورې او علمي لارښوونې وړاندې کړو چې د دوی د حاصل د لوړ او د محصولاتو په کیفیت کې د لګښتونو کم او د عاید زیات شي او ترڅنګ د خلکو روغتیایي د خاورې د حاصلخیزي او د چاپیریال هم خوندي پاتې شي ډېره مننه له تاسو که هم بیا هم ستړي مشئ درنو اورېدونکو تمه ده چې لومړۍ برخه مو خوښه شوې وي دوهمه برخه ده اوس زموږ ګران همکار ذبیح الله زاهد صاحب تاسو ته
د بادرنګو په هکله مقاله راوړې ده. زاهد صاحب اورو. د بادرنګو کرنه او اقتصادي ارزښت. بادرنګ د سبزیجاتو له مهمو او ګټورو نباتاتو څخه دی چې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې کرل کیږي. دا نبات د لنډې مودې په ترڅ کې حاصل ورکوي او د کورني مصرف ترڅنګ په بازارونو کې هم ښه تقاضا لري. له همدې امله د بادرنګو کرنه د بزګرانو لپاره د عاید او اقتصادي ودې یو مناسبه سرچینه ګڼل کیږي. د بادرنګو د ښه حاصل لپاره د مناسبې ځمکې، ښه کیفیت لرونکو تخمونو، مناسب اقلیم، اوبو او سرې انتخاب ډیر مهم دی. بادرنګ عموما ګرمه او مناسبه هوا خوښوي او له سختې یخنۍ سره حساس دي. هغه ځمکه چې حاصلخیزه، نرمه او د اوبو د ښه ایستلو وړتیا لري د بادرنګو د کرنې لپاره مناسبه ده. د بادرنګو د کرلو پر مهال باید د تخم کیفیت ته ځانګړې پاملرنه وشي. اصلاح شوي او سالم تخمونه د ښه ټوکېدنې او لوړ حاصل زمینه برابروي. همدارنګه د بوټو ترمنځ مناسب واټن باید وساتل شي څو نباتاتو ته کافي هوا، رڼا او د ودې لپاره مناسب ځای برابر شي. اوبه د بادرنګو په کرنه کې اساسي رول لري. بادرنګ د ودې، ګل کولو او میوې نیولو پر مهال منظمې اوبه غواړي، خو د اوبو زیاتوالی هم د ریښو د خرابېدو او ځینو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیدای شي. له همدې امله بزګران باید د خاورې او هوا شرایطو ته په کتو د اوبو مناسب مهالویش جوړ کړي. د حاصلخیزې خاورې لپاره عضوي سره او د اړتیا له مخې کیمیاوي سره کارول کیدای شي، خو د سرو بې ځایه استعمال نه یوازې اقتصادي زیان لري بلکې د خاورې او نبات پر روغتیا هم ناوړه اغیز کولی شي. همدارنګه د بادرنګو په کروندو کې د آفتونو او ناروغیو څارنه باید په منظم ډول ترسره شي. اقتصادي ارزښت. بادرنګ د بزګرانو لپاره ځکه اقتصادي اهمیت لري چې نسبتاً په لنډ وخت کې حاصل ورکوي او په بازار کې د مصرف غوښتنه ډیره ده. بزګر کولای شي د مناسبې کرنې او ښه مدیریت له لارې په یوه فصل کې څو ځله حاصل راټول کړي چې دا کار د عاید د زیاتېدو زمینه برابروي. د بادرنګو کرنه یوازې د بزګر عاید نه زیاتوي بلکې د تخمونو، سرو، کرنیزو وسایلو، ترانسپورټ، بسته‌بندۍ او بازارموندنې په برخو کې هم اقتصادي فعالیت رامنځته کوي. که د بادرنګو حاصل په مناسب وخت راټول، پاک، بسته او بازار ته انتقال شي، د خرابېدو مخه یې نیول کیږي او بزګر کولی شي ښه بیه ترلاسه کړي. په پایله کې د بادرنګو کرنه د افغانستان د بزګرانو لپاره د عاید، د کورني بازار د اړتیاوو د پوره کولو او د کرنیز اقتصاد د پیاوړتیا ښه فرصت دی. د ښه تخم انتخاب، مناسبه ځمکه، منظمې اوبه، متوازنه سره د ناروغیو او آفتونو کنټرول او ښه بازار موندنه هغه مهم عوامل دي چې د بادرنګو د لوړ او با کیفیته حاصل په ترلاسه کولو کې مرسته کوي. د حریت راډیو درنو اوریدونکو او د کرنې او مالدارۍ خپرونې علاقمندو، دا وه د دې ونې لپاره د کرنې او مالدارۍ خپرونه چې ما محمد شریف همت درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې ونې چې ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم، ما ته اجازه راکوئ. هر چیرې چې یاست ښاد، آباد او خوشحاله اوسئ. د الله په امان. کرنه او مالداري. د کرنې او مالدارۍ اهمیت په ورځني ژوند کې د څارویو د ساتنې نوې لارې، د ناروغیو مخنیوي او درملنه، د لبنیاتو تولید، د فصلونو ښه حاصل، بازار موندنه او د بریالیو مالدارانو او بزګرانو له رازونو او کیسو خبر شئ. دا ټول په کرنه او مالدارۍ خپرونه کې. یاده خپرونه هر پنجشنبه مازدیګر 4:15 دقیقې او تکرار د جمعې ورځ پر همدې وخت مه هېروئ. کرنه او مالداري.